السلام علیکم. دې ویډیو کې به موږ وایو fill in the blanks یعنی خالیګاه ډکول. موږ سره لس پوښتنې دي او دا موږ د درې آپشنو کې یو پکې انتخابوو. پوښتنې ډېرې اسانه دي، د بګنر درس دی. هر یو کې درې آپشنې دي چې on in at دی. دا موږ څو دفعه تکرار کړی په ویډیوګانو کې چې on کوم ځای کې کاریږي، in او at. هر پوښتنه چې تشریح شي د هغې نه 15 سکنډه وروسته به زه د هغې جواب ویم. تاسو خپل ذهن کې نیسئ چې صحیح راځي که غلط. لومړی The book is خالیګاه the table. The book is دې کې اوس کوم یو راځي؟ on یا b in او یا c at. که چیرته on a انتخاب کړی نو بالکل صحیح دی. The book is on the table. The book is on the table. کتاب د میز د پاسه دی. on موږ ویلو هغه وخت کېږي چې کله یو څیز د بل د پاسه وي. on یعنی د پاسه دی. دوهم We will meet خالیګاه the park. We will meet the park. A option at, B in او C on. که M انتخاب کړی at نو صحیح دی. We will meet at the park. We will meet at the park. موږ به پارک کې ملاقات وکړو. دریم My birthday is April. My birthday is April. A, B یا C. که سیم انتخاب کړی نو بالکل صحیح دی. My birthday is in April. In په اپریل کې. اپریل زما سالګره د اپریل میاشت کې ده. My birthday is in April. میاشت کې دننه راغی ځکه in استعمالیږي. څلورم He is sitting the car. He is sitting خالیګاه the car. A, B یا C. A صحیح دی. که A انتخاب کړی نو صحیح دی. He is sitting in the car. He is sitting in the car. هغه موټر کې ناست دی. پنځم The movie starts 8 p.m. The movie starts 8 p.m. A, B یا C. A که M انتخاب کړی نو صحیح. The movie starts at 8 p.m. فلم په 8 بجې شروع کیږي. The movie starts at 8 p.m. د ماښام 8 بجې p.m. یعنی ماښام. The movie starts at 8 p.m. شپږم I have a meeting Monday. منځ کې خالیګاه. A, B یا C. که بیم انتخاب کړی نو صحیح دی. I have a meeting on Monday. I have a meeting on Monday. زه د دوشنبې په ورځ میټینګ لرم، ملاقات لرم، غونډه لرم. اووم She works خالیګاه at restaurant. She works at restaurant. A, B یا C. She works at a restaurant. She works at a restaurant. هغه په رستورانت کې کار کوي. at چې دی منګه د غټو ساحو ځایونو لپاره استعمالوو، لکه at a restaurant, at the bank, at the park, at the train station. نو دا غټ غټ ځایونه دي ته منګه at استعمالولی شو.
اتم The cat is sitting خالیګه the chair. The cat is sitting the chair. A B یا C. که B مغره کړی نو صحیح دی. The cat is sitting on the chair. On ما ویل مخکې چې د پاسه پی نو on راځي. The cat is sitting on the chair. پیشو په چوکۍ باندې ناسته ده. نهم We go to school the morning. We go to school خالیګه the morning. Option A B یا C. که بیم خوښ کړی انتخاب کړی نو بالکل صحیح دی. In We go to school in the morning. We go to school in the morning. منګ سهار کې مکتب ته ځو. In the morning په سهار کې. لسم اخری He lives a small house. He lives a small house. In on at. A صحیح دی. He lives in a small house. He lives in a small house. هغه په یو وړوکي کور کې ژوند کوي. په in on او at یو وړوکی خلاصه نظر به پې واچو. in چې کله یو څیز دننه وي. in the box, in the house, in the car نو دا in پکې راځي. on چې کله د پاسه وي in دننه او on چې کله د پاسه on the chair, on the table, on the road نو دا on راځي. او at دا هم دننه چې پکې خو چې غټي لکه at the hospital, at the bank, at the restaurant نو دا at راځي. تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ کړئ preposition. تاسو ته به ډېر مثالونه راشي د preposition کې. ما صرف د درې کې fill in the blanks راوسی چې in, on او at دی. او تاسو کولی هم شئ چې کمنټ کې ولیکئ لاندې تاسو څومره صحیح کړي دي. دا کوشش وکړئ چې زده کړئ. preposition ډېر ځایونو کې په کار راځي. وړوکی استعمال دی خو زیاتره جملې پې مکمل کیږي. in, on, at او داسې نور هم preposition شته. دا موږ صرف درې دانې راوستي پکې.